جی السلام علیکم کتونکو زیم راجا خان خلیل او پروګرام دی سیلونه او نن بسیل کو د شلمان پارک زمون په پېښور حیات آباد کې د اتوار بازار سره نږدې نو کتونکو راځي ګام پورته کو او کو سیلونه اغم د شلمان پارک خوګو کتونکو تاسو ګورئ چې یو طرف تم پارک ته او بل طرف تم پارک ته او په منځ کې نهر دی خوګو کتونکو دا ډېر معلومات دي دا واحد پارک ته چې داغه یو حصہ په فیس 6 کې راځي او دویمه حصہ په فیس 2 کې راځي او په منځ کې نهر دی راځي مخکې زو او کو سیلونه جی خوګو کتونکو تاسو ګورئ چې په دې ټایم کې یو ډیر بلکې کې بنو کېنه کنه یار کېنه خو کتونکو تاسو دا ګل ماشوم ګورئ چې په دې ټایم کې په شلمان پارک کې لګیا دی او فوټبال کوي دنه یو څه تاسو نه کو جی السلام علیکم علیکم السلام وعلیکم السلام استانوم زایان نوید مخکیزو خداره تو وایا چې کم کلاس کې نرسسی کې کم کې نرسسی کې ها
او دا راته ووایه چې د سکول نوم څه دی؟ Kurtaba School and College. کورتبا سکول ان کالج. ستا ډېر څه خوښ دي؟ School. السلام علیکم. Alaikum salam. دا راته ووایه ستا نوم څه دی؟ Arush. اروش ماشاءالله. او کوم کلاس کې سبق وې؟ 2. 2 کې. او ستاسو نوم دی؟ Hashir. حاشر. او کوم کلاس کې؟ 3. کې. دا راته وایي 3D کې 3D کې دی. Section में D دی. ها سیکشن یا لکه ډېر هوښیار دی. دا راته وایي دا ستا څه کېږي؟ خور. دا د خور ده او دا مې رور او دی. دغه د رور دی. ښه دلته څه کله راغلی یې؟ زم یو لاست منټ هم کېږي چې راغلی و. او دا څه کوي؟ فوټبال کوي؟ او جی دا پارک ښکلی دی او ښکلی دی. او د دې پارک نوم څه دی؟ شلمان پارک. خلک چې راځي دلته کې دا زموږ چاته ښایو نو څنګه به ورته وایو چې کوم ځای ته راشه؟ او چې د پېښور نه بهر اوسېږي او چاته موږ دا ځای ښایو هغې ته به څنګه وایو؟ حیات آباد فیسک شلمان پارک. حیات آباد فیسک شلمان پارک. کتونکو شلمان پارک ډیر ښکلی دی. زما مقصد هم د پېښور هغه ښکلا تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښولي کوم چې ډیرو ملګرو نه دي کتلي. چېرته هم درته ټایم میلاو شو سره د خپلو ګلونو ماشومانو شلمان پارک وزټ وکړئ او دې ځای وکړئ سیلونه. مخکې ګام پورته کوو جي راځئ جي. خوږو کتونکو شلمان پارک ته او په شلمان پارک کې دا یو ایکسرسایز د پاره یو جیم جوړ شوی دی چې فری دی، بالکل فری دی. تاسو هر وخت دلته راتلی شي او دلته کې فری ایکسرسایز کولی شي. راځي یو ملګری لګیا دی ایکسرسایز کوي، د نه یو څه تپوسونه کوو. کتونکو راځي د ورس خان نه اخرنه تپوس کوو. ورس خان دا راته وایا د جیم کې تاسو ایکسرسایز کوي نو آیا څومره ټایم دی لور کوي او دا جیم په اړه کې لیک سم معلومات راکړي؟ جی دلته دی پارک کې د سی ورکوټ شان د جیم جوړ شوی دی او ډیفرنٹ ماشینونه دی پکې. خو زما لګ یو واغه ده یک کمپلین دی انتظامیه چې د دې لک خیال وساتي. زما ورته درخواستي ده د دې خلکو هم دغه درخواست چې د دې ماشین لک خیال وساتي. لک څه مات شوي هم دي او نور باقاعده ماشینز ډېر ښکلي ماشینونه لګېدلي دي او دا ینګ هغه چې کوم دی راځي او دلته ایکسرسایز کوي او خپل فزیک هیلث ته ټایم ورکوي.
کتونکو ورس خان تاسو کتو هغه یو ګیله کوي او ګیله دادا ما خپل وکتل چې دلته کې ډیر قیمتي ماشينان لګېدلې دي خو د دې نه څه مینټیننس شته او نه څوک د دې خیال ساتي او نه دلته صفایي شته نو زه واقدار ته هم د دې خپل آر کې پروډکشن پترو باندې د دې شیشې پترو باندې هغه دا میسج ورکوم دا پیغام ورکوم دا ایکسکیوز ورته کوم چې تاسو په شلمان پارک کې کم جیم دی داغه له خیال ساتي داغه د ماشينانو د مینټیننس خیال ساتي داغه د رنگونو خیال ساتي او داغه د صفای خیال ساتي ثانک یو جی مهرباني ورس خان یو جهان مننه جی ثانک یو بچي خپل ایکسرسایز کا کتونکو ایکسرسایز هم ډیر خپل سیز دي ځان له هم ټایم ورکوي ځکه چې ایکسرسایز تاسو کوي نو تاسو د وجود هر حصہ ترو تازه وي او عمر دراز وي راځي مخکې ګام پورته کو او کو سیلونه جی کتونکو امید لرم چې پروګرام بم تاسو خوښ شوي او دا شلمان پارک په هم تاسو خوښ شوي وي کتونکو زما مقصد صرف دا دی چې په پېښور کې کم په چار پرچل کې کم خولي ځایونه دي چې هغه تاسو ته په ګوته کما او کوي تاسو داغي سیلونه نو کتونکو بل هفته لبا بل پروګرام کې ملاويګو په یو خولي ځای کې او تاسو باندې به دا غځي هم کوم سیلونه نو تر بل هفته پورې اجازه راکړئ خو زما چینل آر کې پروډکشن ضرور سبسکرایب کړئ اوس راکړئ اجازه د الله پامان